حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ نے روایت تے دے فرمائی چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم د لوی اختر ورځ باندې بیان وکړو، خطبه بیان کړه. په هغې کې داسې وفرمایل چې نن ورځ په خاص کارونو کې زموږ د ټولو نه مخکینی کوم کار چې هغه دا دی چې موږ د الله جل شانه په حضور کې د اختر لمونځ وکړو او بیا د هغه ځای نه لاړ شو قرباني وکړو. چا چې داسې کار وکړو، یعنې اول یې لمونځ وکړو بیا قرباني وکړه، نو دا د زما په طریقه باندې صحیح کار وکړو، یعنې قرباني صحیح ده. او چا چې د لمونځ نه د اختر د لمونځ نه مخکې قرباني وکړه، نو دا قرباني صحیح نه ده، بلکې د خپل کور خلکو دپاره د غوښې بندوبست دپاره حیوان څاروی ذبح کړو او دین بل زیات شی حیثیت نه لري. دې حدیث روایت صحیح بخاری او صحیح مسلم کړی دی. محترم مسلمانانو ورونو، دې حدیث نه خبره معلومه شوه چې قرباني به کوي د اختر د لمانځه نه بعد. اول به د اختر لمونځ کوي، بیا به قرباني کوي. او که یو ځای علاقه داسې و چې هلته د اختر لمونځ نه کېده، چې اختر لمونځ نه کېږي، نو مسله به دا ده چې د اختر لمانځه چې یو ځای کې نه کېږي، بس هلته مارختو نه بعد بس د قرباني کولی شي. خو چې کوم ځای کې د اختر لمونځ کېږي او چا قرباني مخکې وکړه، نو هغه قرباني نه ده شوې، به دوباره بیا قرباني کوي. نو دې وجې نه په کوم علاقو کې چې د اختر لمونځونه کېږي، د اختر لمونځ پورې به قرباني نه کوي. چې کله اختر لمونځ وشو، د هغې نه بعد بیا قرباني کوي. محترمو مسلمانانو ورونو، تاسو ته چې کوم روزانه د حدیث د مفهوم راځي، نو د مهربانۍ او د ثواب له مخې نورو مسلمانانو ته لیږدوئ او شیر کوئ. والسلام. د دیوبندي مسلک حنفي کاروان سټوډیو لخوا وړاندې کیږي.